السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. نن به موږ په دې ویډیو کې سوالونه او جوابونه زده کوو، یعنې یو سوال او یو یې جواب. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. زموږ سره لومړی پوښتنه ده Are you inside? Are you inside? آیا ته دننه یې؟ جواب Yes, I am inside. Yes, I am inside. هو دننه یم. بل سوال ده یعنی question. How is your pain? How is your pain? ستا درد څنګه دی؟ pain درد ته ویل کیږي. how معنا ده څنګه. your ستا. جواب feel a little good. feel a little good. یعنی لږ ښه دی. چا نه دې پوښتنه وکړه چې ستا درد څنګه دی، ده په جواب کې درته وویل چې اوس لږ ښه دی، یعنی ګوزاره یې کړې ده. بله پوښتنه ده Don't you get it? Don't you get it? پوهه نه شوې ته؟ جواب یعنی answer. Sorry, I didn't get it. Sorry, I didn't get it. وبخه پوهه نه شوم. بله پوښتنه ده زموږ سره Where is Ali? Where is Ali? Ali چرته دی؟ د where مطلب دی چرته. تاسو دا په نورو ځایونو کې هم استعمالولی شئ، یعنی where is حمید یا where is کابل، where is پېښور، تاسو یې استعمالولی شئ. where is Ali? Ali چرته دی؟ جواب he is at home. he is at home. هغه کور کې دی. زموږ سره بله پوښتنه ده How is your mother now? How is your mother now? مور دې اوس څنګه دی؟ how معنا ده څنګه. your ستا. mother مور ته ویل کیږي. now معنا ده اوس، اوس وخت کې څنګه دی. جواب she is good now. she is good now. اوس ښه ده. she د ښځې دپاره استعمال شه، یعنی د مور دپاره she استعمال شه. he چې کوم ده د هلک دپاره استعمال شه. زموږ سره بله پوښتنه ده Do you like me? Do you like me? زه دې خوښ یم. جواب No, I don't like you. No, I don't like you. نه زما خوښ نه یې. اوس زموږ سره بله پوښتنه ده Do you drink tea? Do you drink tea? ته چای څښې؟ یعنې چا نه دې پوښتنه وکړه، چاته دې وویل چې آیا ته چای څښې او که نه. تاسو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Do you drink tea? Do you drink tea? ته چای څښې؟ جواب Yes, I like tea. Yes, I like tea. هو زما چای خوښیږي. tea چای ته ویل کیږي. زموږ سره بله پوښتنه ده When will you come? When will you come? ته به کله راځې؟ چاته دې وویل چې ته زموږ کره کله راځې، یعنی دلته به ته کله راځې. I will come tomorrow. I will come tomorrow. زه سبا له راځم، یعنی ته ورته وویل چې ته به کله راځې، ده په جواب کې درته وویل چې زه به سبا له راځم. When will you come? I will come tomorrow. زموږ سره بله پوښتنه ده Whose bag is this? Whose bag is this? دا د چا بیگ دی؟ جواب This is my bag. دا زما بیگ دی. This is my bag. دا زما بیگ دی. زموږ سره بله پوښتنه ده How do you know? How do you know? ته څنګه پوهیږې؟ جواب I knew it. I knew it. زه پوهېدم. زموږ سره بله پوښتنه ده What does your father do? What does your father do? ستا پلار څه کار کوي؟ چا پوښتنه درنه وکړه چې ستا پلار څه کار کوي، نو په انګلیش کې درته ویلی شي What does your father do? ستا پلار څه کوي؟ جواب ته به په جواب کې ورته ووایې یا دی به په جواب کې درته ووایي My father is a driver.
My father is a driver. زما پلار ډریور دی. زما پلار ګاډی چلوي یعنی ډریور دی. بله پوښتنه ده Where have you been? Where have you been? چېرته وې ته؟ یعنې څوک ورک شوي دي سومېندایي کېږي یعنې څه وختی کېږي او ته پوښتنه ورنه وکړې Where have you been? چېرته وې ته یعنې چېرته ورک دوی به په جواب کې درته ووایي I was in Dubai. I was in Dubai. زه په دوبۍ کې وم. زموږ سره بله پوښتنه ده Where are you coming from? Where are you coming from? د کوم ځای نه راغلې؟ اوس تاسو ته یو مېلمه یا ملګری دې راغی او تا پوښتنه ورنه وکړه Where are you coming from? د کوم ځای نه راغلې؟ دی به په جواب کې درته ووایي I came from Kabul. I came from Kabul. زه د کابل نه راغلم. بله پوښتنه ده Are you happy now? Are you happy now? اوس خوشحاله شوې؟ happy معنا ده خوشحاله. Yes, I'm happy. Yes, I'm happy. هو زه خوشحاله یم. زموږ سره بل سوال دی Is everything okay? Is everything okay? څه خبره خو نشته یعنی هر څه ټیک دي. څوک ولاړ دی خفه ولاړ دی او ته پوښتنه ورنه وکړې چې مطلب هر څه صحیح دي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي Is everything okay? دوی به په جواب کې درته وایي Yes, everything is okay. Yes, everything is okay. هر څه ښه دي هیڅ خبره نشته. Are you angry? Are you angry? آیا ته په غوسه یې؟ angry چې کوم معنا ده غوسه ته ویل کېږي. جواب په جواب کې به دی درته ووایي یا ته پوښتنه ورنه کړې وي چې آیا ته غوسه یې؟ دی به درته ووایي No, I am upset. No, I am upset. نه زه خفه یم یعنی لږ خفه یم. زموږ سره بله پوښتنه ده Why are you laughing? Why are you laughing? ته ولې خاندې؟ laughing خندا ته ویل. دی به په جواب کې درته ووایي I heard something funny. I heard something funny. ما څه مسخره واورېده یعنې څه د ټوکې ټکالۍ خبره مې واورېده ځکه خندا راځي. ګرانو دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. الله په امان.